زړه مو مات شو، هغه خوند لاړو. توبه وباسم نور بې ننګه یاران نه ساتم او د ځان دپاره د لستوڼي ماران نه ساتمه. څوکیداري چېرته د سم اصلي ګلاب کومه، هسې بس د پوره کلي ډېران نه ساتمه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، جابرشاه درویش یم. په کلونو بعد تقریبا 2 کاله بعد دا نزار محمد صاحب سره زما دا پروګرام را جوړ شو. یو وخت و چې دی سره به مونږ په هفته کې 2 مرکې کولې، خو نزار محمد صاحب هم مصروفیاتو کې راګیر شو او زمونږ نه هم هغه چې کوم مخکینی شوق و نو بس زړه مو مات شو، هغه خوند لاړو. نو نن راغلیو په ډېره موده پس دی نه بس شعرونه ستاسو دپاره ریکارډ کوو. راځئ چې میلو شو ورسره. استاد جي څنګه یې، ژوند مو څنګه روان دی؟ جابرشاه صاحب ډېره مننه ستاسو د راتلو، او زه وایم چې بیا ډېر وخت پس یو ځای شو او مینوالو ته داسې کوم شعرونه به وړاندې کوو چې هغوی زړونه پرې خوشحال شي، مسافر هم پرې خوشحال شي. او مونږ خو په دې ملک حالات تاسو چې څنګه خبره وکړه نو مخکې به مونږ ډېر زیات زر ملاوېدو، خو چونکې حالات د دې ملک هم داسې دي او د دې حالات د دې خلکو هم داسې دي، نو به هر حال مونږ به خپل پروګرامونه دغسې باقاعدګۍ سره نوالو ته به وړاندې کوو. خو دا د دې ملک په حواله باندې چې مطلب دا د دې ملک قدر پکار دی، د دې خدمت پکار دی، او نو په دې باندې ما یو څو شعرونه لیکلي دي په ترنم کې به هغه ووایم. په هر قدم رانه ملک غواړي خدمتونه، پښتنو ملګرو همت پیدا کړی، راته په سر پرات دي مخکې منزلونه، پښتنو ملګرو همت پیدا کړی. تاسو یو تما یو ارمان د خپل وطن یې، تاسو ته څه پته ده اغیارو لټکو بلبلان د دې چمن یې، تاسو ته څه پته ده امن بغواړو چاته ټیټ نه کې سرونه، پښتنو ملګرو همت پیدا کړی، راته په سر پرات دي مخکې منزلونه، پښتنو ملګرو همت پیدا کړی. دې تور تمنو چاپیر چلتا یو رڼا راولې، د خپل قلم په طاقت د اتفاق یوه جذبه خو خامخا راولې، د خپل قلم په طاقت د هر باطل په مخ کې جوړ شه دیوالونه، پښتنو ملګرو همت پیدا کړی. په هر قدم رانه مل غواړي خدمتونه، پښتنو ملګرو همت پیدا کړی. ټوله نړۍ چې د بارودو د لوګو ډکه ده، په دې کې امن راوستل به غواړي، په لمبو سوځي د مظلوم خوله د سلګو ډکه ده، په دې کې امن راوستل به غواړي، په اور ستی شو د غریبو امیدونه، پښتنو ملګرو همت پیدا کړی، راته په سر پرات دي مخکې منزلونه، پښتنو ملګرو همت پیدا کړی. ستاسو طرف ته د کوم سترګې د محنت به کوې، په ټول وطن کې خوشحالي راولې، د غریبانو یتیمانو لوی خدمت به کوې، د مینې ډکار ورولي راولې، د خپل عمل پرانا بلکې مشالونه، پښتنو ملګرو همت پیدا کړی، راته په سر پرات دي مخکې منزلونه، پښتنو ملګرو همت پیدا کړی.
دا ډرون حملې او دماکې او دا بمونه چې دي د خپل وطن نه ختمول غواړي دا ګیر چاپېره د جړه کم اوازونه چې دي په خوشحالو به بدلول غواړي ایر در ننشي د نظار د خولې شعرونه پښتنو ملګرو همت پیدا کړې راته په سر پرات دي مخکې منزلونه پښتنو ملګرو همت پیدا کړې. ډېر ښه ډېر ښکلی استاد جي په اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ کتونکو ته؟ بس مینوالو زموږ د طرف نه تاسو ته د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه دي هر ځای کې چې نو الله مو خوشحال ساته او د خپلې مزدورۍ او د خپل ځان ډیر خیال ساته او د خپل ملک د پاره د خدمت کولو جذبه په زړه کې چې کم دی نو روحانه ساته او ډیره مننه او سلامونه قبول کړئ. ډیره مننه امینوالو. یقینا چې د نزار محمد صاحب دغه جذباتي ترنم به تاسو اورېدلي خوښ شوي به مو وي. په دې سره موږ ستاسو نه اجازت غواړو. ښاد او آباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.